ساډوبي به د ذهنونو ختمومه او د پښتون وطن شمال به شم که خیر دا یو نظم دی جی مهرباني جی دا یو نظم دی نادي عنوان دی اراده تبلیغیان خلکو ته ارادو خبره کوي تاسو هم خپل ارادې ماته وایي چې د ویښې په یو خوب کې مې یو خیال را پورته شوی تعبیر یې زنګومه لکه ټال را پورته شوی مهدي په مقابل کې د دجال را پورته شوی زما په دې نظام باندې یو سوال را پورته شوی په لاره په ولا او په سړک جاګیرداري ده د میا مولا د خان او د ملک جاګیرداري ده د خټو د بیګار او د کنډک جاګیرداري ده د جنگ د شرګلندو په ټوپک جاګیرداري ده که غز وهلی کېږي که سپق وهلی کېږي خو دلته کې د هر سړي نه حق وهلی کېږي د حقې په خبره پسې پړق وهلی کېږي عظمت د سړیتوب دلته په شړق وهلی کېږي د چا په دسترخوان چې په یو وخت کې څومره بیاج دی نو دومره د غریب د لوږې ټول عمر علاج دی طبقات تی تضادات تی اگری نگری د ړوند راج دی ای دې ته که څوک وایي چې سماج دی دا سماج دی مهرباني جي که غز وهلی کېږي که سپق وهلی کېږي خو دلته کې د هر سړي نه حق وهلی کېږي د حقې په خبره پسې پړق وهلی کېږي او عظمت د سړیتوب دلته په شړق وهلی کېږي د چا په دسترخوان چې په یو وخت کې څومره بیاج دی نو دومره د غریب د لوږې ټول عمر علاج دی طبقات تی تضادات تی اگری نگری د ړوند راج دی ای دې ته که څوک وایي چې سماج دی دا سماج دی دا نظام په شمار کې د راغلي ککرو نظام دا نظام د دیو لاس او زمونږ د مرو نظام دا نظام د دغه څو مړو سړي خورو نظام دا نظام په پوست کارپټ د هسې مشورو نظام نو قصې دا نظام په شمار کې د راغلو ککرو نظام دا نظام د دیو لاس او زمونږ د مرو نظام دا نظام د دغه څو مړو سړي خورو نظام دا نظام په پوست کارپټ د هسې مشورو نظام نو قصې مو د نیکونو او دنیا هر څه غلط دي که وید دی که ګوسپل دی که مونیا هر څه غلط دي تاریخ خو د خدای ډک کې په سنکیا هر څه غلط دي مهرباني کسی مو د نیکونو او دنیا هر څه غلط دي که وید دی که ګوسپل دی که مونیا هر څه غلط دي تاریخ خو د خدای ډک کې په سنکیا هر څه غلط دي د دې نظام تعدی مادې ګونیا هر څه غلط دي زما د دې ګونیا د سمولو منصوبه ده زما سره په تاسو کې د چا اراده ده چا د خپل دولت او سرمایې نه بوت جوړ کړی دی چا د خپل جاګیر او مرتبې نه بوت جوړ کړی دی چا د قام قبیله او عقیدې نه بوت جوړ کړی دی هر سړي د خپلې نظریې نه بوت جوړ کړی دی نو ریچ پریچ کول به غواړي دا وهم او دا بوتان دا بوتان زما بوتان او ستا او د هر چا بوتان دغه د فریب او د دروغو د انا بوتان نه ښایي په شپه کې د آیین کې د رڼا بوتان زما د دې بوتانو ماتولو منصوبه ده زما سره په تاسو کې د چا اراده بل دی چې حاجي صاحب حج دی مبارک شه خو نه هر نه یینې هر کال دی حج دی خو بې کوره در پدر نه یینې لاره کوڅه کې خپیاب له خپیو سرتور سر نه وینې ګناه د یینې د غربت د وبا غر نه وینې ستا د سرود د محفلونو نه قربان خانجي لکونه شنې تودې نچکې په یو آن خانجي چېرته په خیال کې دي راغلي غریبان خانجي ستا کوټهیز د ټوک ډوډۍ دي په ارمان خانجي نو حاجي صاحب حاجي د خپل جنت په خوشحالۍ پسې یاریانو خانجي د سرود او په پیالۍ پسې یاریانو دا دواړه ځان راغستي په مستۍ پسې یاریانو بلا خلک د یو وخت په ډوډۍ پسې یاریانو زما د دې زیاتي مال د ایشلو منصوبه ده زما سره په تاسو کې د چا اراده ده دانش صاحب نو هغه چا چې وي چې وخت به راځي کله به راځي چا چې وي چې وخت به راځي کله به راځي په مونږ چې شنه راوټو کېږي هله به راځي زمونږ د ستا حرکت او د عمله به راځي که نه مونږ به داسې ناست یو په خپله به راځي د عقل او شعور په ابیارۍ کار شروع شوی د خلکو د وجدان په تیارۍ کار شروع شوی د دې موجوده حال په تباهۍ کار شروع شوی د بل نظام دپاره په شپېلۍ کار شروع شوی
په خپل اعظم ولاړ یو څو کپرې مې پکار دي سپرغۍ سړي لکه بسرې مې پکار دي یوازې خو خدای څو مرګرې مې پکار دي مرګرې مې پکار دي خو کمرې مې پکار دي نو زما د بل بنیاد د ایښودلو منصوبه ده زما سره په تاسو کې د چا اراده ده نابود فتورانه که توت خورکه له وحشته په ګل هم کېناستی نه شي لولکه له وحشته زمونږ زندګي هم کونجلکه له وحشته بدلون داسې چې خلاصه شي دا ځمکه له وحشته بدلون چې اډانه روح شعور وي او وجدان وي بدلون چې اساس او مرکزی نقطه انسان وي بدلون چې پکې یو موټی د ځمکه او اسمان وي بدلون چې بنیاد د ژوندانه سازو سامان وي بدلون چې اهلیت پکې معیار د مرتبې وي بدلون چې ازادي پکې د ژوند او عقیدې وي بدلون چې احترام د انسانانو د رشتې وي بدلون چې تقدس پکې د شال او لپټې وي زما د دې بدلون د راوستلو منصوبه ده زما سره په تاسو کې د چا اراده ده بل اخري بند دی چې د پنجو نه به خلاصه شي د تور او پیغور ځمکه جنت کې به بدل شي د دوزخ غوندې اور ځمکه چې شاړه پکې نه وي د چا د پلار او د مور ځمکه چې هر سړي له ورکړه شي د کر او د کور ځمکه چې هر سړی موړ پټ وي زکاتونه پکې نه وي چې سوال او سرسایي او خیراتونه پکې نه وي صابون او موړدګان او اسخاتونه پکې نه وي چې سوال او سرسایي او خیراتونه پکې نه وي صابون او موړدګان او اسخاتونه پکې نه وي د هر کور ځان له جوماتونه پکې نه وي د ظلم او د جبر نسلګۍ را پیدا کیږي د ظلم او د جبر نسلګۍ را پیدا کیږي په خلکو کې احساس د کمترۍ را پیدا کیږي او بیا د محرومونو تباهۍ را پیدا کیږي د عدم مساوات نه محرومۍ را پیدا کیږي او بیا د محرومونو تباهۍ را پیدا کیږي نو تعمیر لمې دا شته د ورانولو منصوبه ده زما سره په تاسو کې د چا اراده ده ډېره مهرباني